بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دینه پختنه وکا آیا مونږ د الله نه سوا هغه وبلو چې نه مونږ ته ګټه رسولی شي او نه زیان، او کله چې الله مونږ ته سمه لاره ښودلې ده نو آیا مونږ اوس په خپلو پوندو شاته وتښتو؟ آیا مونږ خپل حالت د هغه چا په شانتي کو چې شیطان هغه په ځنګل کې بې لارې کړی وي او هغه حیران پریشان ګرځي را ګرځي په داسې حال کې چې ملګري ورته نارې وهي چې داسې راشه دا سمه لار ده. ووایه په حقیقت کې خو سمه رهبري خو یوازې د الله رهبري ده او د هغه د طرفه مونږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د مالک په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړو. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. مونږ قایم کړئ او د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ، هم د هغه طرف ته ستاسو د ټولو ورتګ دی. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هم هغه ذات دی چې ځمکه او آسمانونه په حق پیدا کړي دي، یعنی بے فائدې نه دي پیدا کړي، د دې دپاره یې پیدا کړي دي چې تاسو الله یاد ساتئ او شکر ویستونکي اوسئ، او په کومه ورځ چې هغه ووایي چې پاسئ او راټول شئ په هم هغه ورځ به دی هم داسې شي د هغه وینا حق ده، او په کومه ورځ چې شپېلی یعنی سور پوکړی شي په هغه ورځ به باچاهي هم د هغه وي، هغه په پټو او ښکاره هر څه پوهیږي او د حکمت خاوند او باخبره دی. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. او د ابراهیم علیه السلام کیسه هم را یاده کا کله چې هغه خپل پلار آزر ته ویلي وو آیا ته بوتان په خدای نیسې؟ زه خو تا او ستا قوم ښکاره په ګمراهۍ کې وینم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مونږ په دې طریقه ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او د آسمانونو د سلطنت نظام ورښودلی و او د دې دپاره هم ښودلی و چې هغه د باور کوونکو سره شي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بیا کله چې شپه پې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولیدو، وی فرمایل ستاسو ګمان دی چې دا زما رب دی؟ نو کله چې هغه غایب شو نو وی ویل چې زه خو د غایبېدونکي سره مینه نه کوم. فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. نو بیاي چې زلیدلی سپوږمۍ په نظر شوه نو وی فرمایل ستاسو ګمان دی چې دا دې زما رب او کله چې هغه هم غیب شوه نو وی ویل که زما رب که ماته لارښوونه نه وی کړې نو زه به هم د ګمراهانو سره شوی وی. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بیاي چې کله روخانه انمر ولیدو نو وی فرمایل ستاسو ګمان دی چې دا د زما رب دا تر ټولو لوی دی. نو کله چې هغه هم غیب شو نو ابراهیم علیه السلام आवाज وکړو ای زما قومه زه د هغو ټولو نه بیزار یم چې تاسو هغه د خدای سره شریک ګڼئ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. زه خپل مخ هم هغه لوري ته ورګرځوم چې چا د ازمکه او آسمانونه یو ځای پیدا کړي دي او زه هیڅکله د شرک کوونکو نه یم. فحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. د هغه قوم د هغه سره په جګړه لاس پورې کو نو هغه قوم ته و فرمایل آیا تاسو د الله په حق کې ما سره جنګیږئ په داسې حال کې چې هغه ما ته سمه لاره ښودلې ده او زه د ستاسو د هغه شیانو نه نه ویرېږم کوم چې تاسو د الله سره شریک ګڼئ خو زما د رب څه خوښوي نو هغه هرومرو کېدی شي. زما د رب علم په هر څه چاپېر دی نو آیا تاسو بیا هم خیال نه کوئ؟ فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. او زه د ستاسو هغه شیانو نه څنګه وویرېږم چې کله تاسو د الله سره خدای کې د هغو شیانو په شریکولو نه ویرېږئ چې د هغو دپاره په تاسو څه سند نه دی نازل شوی نو زموږ دواړو ډلو نه کومه یوه زیاته د نه ویرېدو او ډاډینې مستحقه ده وښایئ که تاسو علم لرئ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. په حقیقت کې خو امن د هم هغو کسانو دپاره دی او په سمه لاره برابر هم هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی او خپل ایمان د شرک سره نه یوځای کوي. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. دا و زمونږ هغه دلیل چې مونږ ابراهیم علیه السلام ته د هغه د قوم په مقابله کې ورکړو. مونږ چې چاته وغواړو لوړې درجې ور په برخه کوو. حق دا دی چې ستا رب ډېر د حکمت
او ډیر د علم څښتن دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. او مونږ ابراهیم علیہ السلام ته اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام غونتی زوزات ورکو او هر یو تم سملار او خودله هم هاغه سملار چې د دین مخکیم نوح علیہ السلام ته خودلی و او هم د هاغه د اولادنا مونږ داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته هدایت ورکو. په هم دې طریقه مونږ نیککارانو ته د هغې د نیکۍ اجر ورکوو. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. د هم هغه د اولاد نم ذکریا علیہ السلام، یحیی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ السلام ته لارښوونه وکړه او هغوی ټول د نیکو خلکو نه وو. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هم دا هغه د کورنۍ نم اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام او یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام ته لارښوونه وکړه او د دینه هر یو ته مونږ په ټولو جهانو لوړتیا وروبخله. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. دغه راز د هغو د ځینو پلار نیکونو ته، د هغو اولاد ته او د هغو رونو ته زیاترو باندې مونږ پیرزونه وکړه او هغیم د خپل خدمت دپاره خوښ کړل او هغوی تم د سمې لارې ښوونه وکړه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دا هم د الله هدایت دی چې د هغه سره هغه خپلو بندګانو ته چاته وغواړي لارښوونه کوي او که هغو هم شرک کړی وي نو د هغو ټول اعمال به بس یعنی ضایع شوي وو. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دا هم هغه کسان وو چې مونږ ورته کتاب، شریعت او نبوت ورکړی وو. اوس که دا خلک د هغه نبوت نه انکار وکړي نو پروا نشته. مونږ نورو ډیرو خلکو ته دا نعمت سپارلی دی چې د هغه نه منکران نه دي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کسان داسی وو چې الله تعالی هغو ته هدایت کړی وو، هم د هغو په لار ته هم لاړ شه او ووایه چې زه د دې تبلیغ او لارښوونې د تاسو نه څه اجر نه غواړم. دا خو د ټولو جهان والو دپاره یو نصیحت دی یعنی قرآن. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دغو یهودو د الله تعالی هغه څه قدرونه کو چې په دې باندې واجب وو. کله چې داسې وویل چې الله په کم بشر باندې هیڅ شی نه دی نازل کړی، دینه تپوس وکړه. نو بیا هغه کتاب چې موسی علیه السلام راوړی وو چې د ټولو انسانانو دپاره روښنایي او هدایت وو، چې تاسو هغه پاڼې پاڼې کو، لږ څه ښکاره کوئ او ډېر څه پټوئ، او د هغه په وسیله تاسو ته هغه علم درکړی شو چې نه د تاسو سره وو او نه د ستاسو پلارانو نیکونو سره وو. ښه نو د هغه نازلونکی څوک وو؟ صرف دومره ووایه چې الله نازل کړی دی، بیا یې په خپلو باطلو کې لوبو کولو ته پرېږده. فهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. او دا هم هغه سي کتاب دی چې مونږ نازل کړی دی چې د خیر او برکت نه ډک دی، او د هغو کتابونو تصدیق کوي چې د دنه مخکې راغلي وو، او د دې دپاره نازل کړی شوی دی تر څو چې د هغه په وسیله ته د مکې اوسیدونکي او د هغه په شاوخوا کې اوسیدونکي وویروي. او کم خلک چې په آخرت ایمان لري، داسې خلک به په دې قرآن ایمان راوړي، او هغوی داسې دي چې د خپلو منځونو ساتنه کوي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. او دا هغه چانه به لوی ظالم څوک وي چې په الله تعالی باندې د دروغو بهتان وتړي، یا دا وایي چې په ما باندې وحي راځي په داسې حال کې چې په هغه باندې څه وحي نه وي نازله شوي، یا څوک چې د الله د نازل کړي کلام په مقابله کې دا وایي چې زه به هم د دې په مثل راوړم. که ته ظالمان په هغه وخت کې ووینې چې هغوی د زنکدن په سختیو کې غوټې وهي او فریختې لاس ورغځوي او ورته وایي چې راوړئ وباسئ خپله سا، نن به تاسو ته د هغو خبرو په وجه رسوا کوونکی عذاب درکړی شي چې تاسو په الله تعالی پورې په ناحقه تور په تپلو کولو او تاسو د الله د آیاتونو نه بم تکبر کولو. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. او الله تعالی به فرمایي چې استاسو یوازې او یو زما طرف ته راغلی، ستاسو سره خو نه ستاسو مال او دولت شته او نه اولاد شته او نه هغه خدایان کم چې تاسو ځان دپاره په دنیا کې جوړ کړي وو چې ما سرم شریک کړي وو او خپل مددګارم ګڼل، یعنی په دې کې به یو شی هم تاسو د ما نه خلاص نه کی، لکه څنګه چې ما په ړومبي ځل تاسو پیدا کړي وای، څه چې موږ تاسو له په دنیا کې درکړي وو هغه ټول تاسو په دنیا کې پرېښودل او راغلی، او اوس موږ تاسو سره ستاسو هغه سفارشیان نه وینو چې د هغو په باب د ستاسو دا ګمان وو چې د ستاسو د چارو په برابرولو کې هغوی هم یو څه برخوال دي. د ستاسو ټولو په خپلو منځ کې بیلتون راغی او هغه ټول د ستاسو نه ورک شو چې تاسو تیرې شوې دعوې کولې. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. بشک د دانی او د زړی چودون کې الله دی، هم هاغه ژوند دی د مړی نه راوباسي او هم هاغه مړی د ژوندي نه راباسي، د دې ټولو چارو سرته رسوونکی خو الله تعالی دی. نو تاسو کوم طرف ته الټه روان یې؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هم هاغه د شپې د تیارونه روښانه ورځ وباسي او هم هاغه شپه د آرام دپاره پیدا کړې ده، هم هاغه د سپوږمۍ او د لمر د خطو او پریوتو حساب مقرر کړی دی. دا ټولې د هم هاغه لوی قدرت او علم لرونکي مقررې شوې اندازې دي. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. او هم هاغه ذات دی چې ستاسو د پاره ستوري پیدا کړل چې تاسو د دې په وسیله په تیارو کې په اوچا او په سمندر کې لارې معلومې کوي. وګورئ موږ نښې په ډاګه ښکاره بیانې کړې د هغو خلکو د پاره چې علم لري. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. او هم هاغه یو ذات دی چې تاسو یې د یو نفس یعنی آدم علیه السلام نه پیدا کړئ، بیا هر یو د پاره یو ځای د زیات د اوسېدو دی او بل ځای کم د اوسېدو دی. دا نښې موږ د هغو خلکو د پاره څرګندې کړي دي چې پوهه او غور کوي. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هم هغه یو ذات دی چې د اسمانه یې اوبه ورولې، بیا یې د هغو په وسیله هر قسمه نباتات پیدا کړل، بیا د دې نه یې شنه ډکي راوښکل، بیا یې ترې لاندې باندې سورې دانې راوښکلې یعنې وږي، او د کجورو د ونو نه یې د خرما غونچې چې ښکته زانګي راوښکلې، او د انګورو، زیتون او انارو باغونه یې جوړ کړل چې هغه کې څه د یو بل په شانتي دي او څه پکې یو بل په شانتي نه دي، یعنی خصوصیات بیل بیل دي. دا ونې چې کله میوه نیسي نو په هغو کې د میوو راوړلو او بیا یې د پخېدو ته لږ وګورئ، په دې شیانو کې نښې دي د هغو کسانو دپاره چې ایمان لري. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. د دې د پاسه هم خلکو شیطانان د الله سره شریک کړي دي په داسې حال کې چې الله د هغو پیدا کوونکی دی، او بې د پوهې او بې د غوره الله د پاره یې زامن او لوڼې جوړې کړې، په داسې حال کې چې هغه د دې خبرو نه پاک او برتره دی چې دی یې کوي. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هغه خدا اسمانونو او د ځمکې پیدا کوونکی دی، د هغه اولاد د کمه کیدی شي په داسې حال کې چې د هغه سره د ژوند ملګری نشته، یعنی د هغه ښځه نشته. الله هر څه پیدا کړي دي او هغه په هر شي پوهېدونکی دی. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. دا دی الله تعالی ستاسو رب، د هغه نه سوا بل خدای نشته، د هر څه خالق دی، د هر شي پیدا کوونکی دی. د دې عمله تاسو د هم هغه بندګي وکئ او هغه د هر شي ساتونکی او څارونکی دی. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. پکتو الله نشي موندلی او الله کته او موندلی شي، هغه ډیر زیات باریک بین او باخبره دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وګورئ ستاسو ته ستاسو د رب د طرفه په حق ښکاره نښې راورسېدې، اوس چې څوک د بینایۍ نه کار واخلي نو د ځان دپاره به ګټه وکړي، او څوک چې ځان وړونکي هغه به نقصاني شي. زه په تاسو باندې څه پهرېدار نه یم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. په دې ډول مونږ خپل آیاتونه بیا بیا په بیلو بیلو طریقو بیانوو او د دې دپاره یې بیانوو تر څو چې دا خلک دا ووایي چې تا د چا نه زده کړي دي، او کم کسان چې عالمان دي د هغو دپاره مونږ حقیقت ظاهروو. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه وحی قرآن پیرویو کا چې پتا باندې دستا د رب د طرفه نازل شوی دی، ځکه چې د هغه یو رب نه سوا ابل خدای نشتا، او د مشرکانو پروا مکوه. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم
بوكيل. او کدا الله تعالی خوښوي نو هغه په خپل داسې لاره برابرولې شوه چې دا خلک مشرکان شوي نه وي. ته په هغو باندې مونږ پهرېدار نه یې مقرر کړی او نه ته په دې باندې وکیل یې. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. او یا مومنانو دا خلک چې د الله نه سوا د هر چا عبادت کوي هغې ته کنځل مه کوئ. داسې نه چې دی د شرک نه په نوره لاره وړاندې تګ سره او ناپوهۍ د امله د الله په شان کې ګستاخي وکړي. مونږ خو په همدغه ډول هرې ډلې دپاره د هغو کړه وړه ښایسته کړي دي، بیا د هغې د هم هغه خپل رب په لوري ورګرځېدل دي. په هغه وخت کې به هغه ورته څرګنده کړي چې هغو څه کول. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. دی د سختو قسمونو په خوړلو سره وایي چې که مونږ ته څه نښه راشي نو مونږ به ایمان راوړو. نو ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ته ووایه چې نښې خو د الله سره دي او تاسو څه خبر یې که هغه نښې دی له راشي هم نو بیا به هم ایمان را نه وړي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مونږ هم په هغه شان د دې زړونه او نظر اړوو لکه څنګه چې دی په وړومبي ځل په ایمان نه و راوړی. مونږ به د دې په همدې سرکشۍ کې لالهانه پرېږدو.